ډیر ورونه دا غوښتنه کوي چې د رزق د پراختیا دپاره د برکت دپاره یو قرآني علاج راته وښیاست چې اسانه وي. معارف الاسلام اداره د دې دپاره علماو لیکلي دي چې یو آیت راځي په قرآن عظیم الشان کې د 21مې سپارې په سورة العنکبوت کې چې دا آیت شریف د سهار د لمانځه وروسته 11 واره د ماخوستن د لمانځه وروسته هم 11 واره ویل کېږي. انشاءالله الله تعالی به کامیابي ورته حاصله کړي، په مال او رزق کې به برکت او پراختیا راشي. هغه آیت شریف دا دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. دغه آیت شریف ویل کېږي د قرآن عظیم الشان په 21مه سپاره کې په سورة العنکبوت کې د 18م آیت څخه شروع تر 22م پورې. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.